بل چټل ایوبي هوټلچي بې غیرته بې ایمانه بې وجدانه مطلق بې سواده انسانه یو څو سفارتونه ولسمشر د هغه میراثیانو نه واخیستله د بابک د وخت د میراثیانو نه پښتنو ته یې ورکړه هم د ګوتو په شمار باندې یو څو په هغه د سترګې ډکې دي د پاکستان سفارت یې پښتنو ته یې ورکړی دی د هندوستان سفارت یې پښتنو ته یې ورکړی دی د امریکا سفارت یې پښتنو ته ورکړی تو نالت څه د تا په هغه قبیل نالت څه په تا نالت څه په هغه بې ناموسه د ګوتو په شمار سفارتو باندې پښتنو ته یې ورکړي دي سره د یوه لوی اکثریته تباه برباد در په در خاورې په سر هم ته یوه ولاړ د دوی په منځ کې او د پښتنو بې احترامي کوي د ولسمشر بې احترامي کوي او د هغه 3-4 سفارتونه چې پښتنو ته ورکړي په هغه د سترګې ډکې دي خفه یې په دې باندې جاسوسه عمر دې په هوټل کې تېر کړی نه تعلیم شته نه تربیه شته دا د سر چوک او بازاري سیاست دې تاسې سر وخوري بې غیرت او بې وجدانو سترګې دې موږ ټیټې کړې بل پلنسټی حامدزی لالی مطلق بې سواده تک شین خر کلک په رشتو په تا کې نور لاس ویلی وی خنزیر در نه جوړېده تو خدای د انسان به دومره پریړ او پلن غټه سرمن وي د سپي نیشتې ولاکه تر سرمنې وځي د دې ملت په وینو باندې دومره چاق سوی نه د خبرو تسلسل لري نه د سیاست زده ده نه په منطق خبرې کولی سي ولس موږ وزني او سنګوریان را جوړ کړي دي ډلې را جوړې کړي دي موږ وزني اشرف غني موږ وزني زه به اشرف غني تا پلار اشرف غني ته څه نسي ویلی د مسلح قواو قمندان د امنیت د په لاس کې ده پوځ د په لاس کې ده وغواړي د ولسمشر په ځای وده ده نن مې په کابل په څلور لارې کې را ځوړندولې لکه د سپي مې د غوښې په د غریبانو خوړلې په دې چټله مرداره جوسه دې خلکو ته سجده دې خلکو ته وکړي دا خلک به تاسې ونه مني د بابک نه دې خلکو ته هېڅ چا ډېر خدمت نه ده کړی هغه خاینان هغه غله لنډغر چپاولګرې په موږ باندې قهرمانان کړه د دین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لقبونه دې ته ورکړه د دې خادم هغه غله ته هغه غل چپاولګرې په موږ باندې ملي قهرمان که د مارشالۍ لقبونه دی ویوړل د بریدملۍ لقبونه دی ویوړل ټولې رتبې دی ویوړې په سفارتونو وزارتونو کې دوی ناست دي بې غیرته بې وجدانه چا ته ویلي ته ورسه د عطا محمد نور په څنګ کې کېنه د بل په څنګ کې کېنه د دوستم په څنګ کې کېنه خو ملي ګټې خو مه ننګوه لکه څه ګیله به وکړو موږ به د پدرام نه به څه ګیله وکړو موږ به د بل لنډغر نه څه ګیله وکړو بل د ننګرهار نه کلسر یې بې غیرته دوزمار عبدالقادره د هغه غیرتي ورور چې د بون غونډی د دې په وجه پرېښې وه چې د پښتنو حق تر پښو لاندې کېږي هر څه یې په لغته وویل هر څه یې پرېښول راغی د پښتنو حق نه ورکوئ نه اخلم زه په دې حکومت کې ونډ هم نه اخلم د دوی په خلاف راو پرې چا درته مړ کړم دې لنډغرو درته مړ کړه چې نن ته په څنګ کې ولاړ یې څوک د انګریز غلام د اشرف غني د انګریز غلام ده که د پلار نیکل د انګریز غلام یې تاریخ دې د انګریز په غلام مشرتوب دې د انګریز په غلامۍ کې اخیسته ده د عبدالحق سترګې دې ټیټې کړې د هغه غیرتي تره سترګې دې ټیټې کړې 15 کاله یې د ګمرک پیسې په دې خېټه کې واچولې په دې د کلمې دې تا په ډکې نه سوې ته موړ نه سوې ورسه یې وکړه خبره خو د دې خلکو په مخ کې د تا نه یې ګټه نه یې وکړه چې پرتوګ دې در باندې باسي که دې نه در باندې باسي بې ناموسانو بې غیرتو بې وجدانو هېڅ هم د ولسمشر نشته کولی هر ځوان دې راپورته سي د دوی په خلاف د ویډیو جوړې کړي خپل نظر دې وړاندې کړي تر څو دا ویډیو دوی ته ورسېږي لږ غیرت لږ همت لري غیرت لري وجدان لري ایمان لري لږ خپل ګریوان ته سر ټیټ کړي لږ به وشرمېږي خو دا کله غیرت ایمان وجدان دی لري چې دوی وشرمېږي څومره پروژه هغه پلان نیکه دې لا د دې پروژو نه نه و خبر په فکر کې نه سو راوړی بابک دې د دې پروژو
په پرانیستلو کې خوله نه شوه پرانیستلی، نن اشرف غني درته جوړوي تر هغه په وړاندې خنډونه جوړوي. خو معلوم الحال جاسوس ځانونه په خپله دې 2 روپۍ کړو، ځانونه په خپله رسوا کړو، ځانونه په خپله په دې ملت ته داسې ودرول ولسمشر چې دغه دي خاینان ملي ګټې په خطر کې دي، نور خو هېڅ هم ولا کوي. دا مرګونه ولې د 45 کاله دا مرګونه نه وو؟ د بابک په وخت کې هم تاسو داسې خبرې کړې وای، خو د ډالرو جوالونه در خلاص وو، د جوالو خولې در خلاصې وو، هر چا څومره وړی سوی ویې وړل، د ملت هغه سرمایه هم ویې وړه چورم کړه. اوس چې در باندې بندې سوې د حساب کتاب وخت هغه محکمې ته هم راکشکاږي اولې ولسمشر تر څنګ ودرېدی، بیا یې معاف نه کړی، اوس لاړې په خلاف یې ودرېدی. بې غیرت او بې وجدانو هغه ګوتې دې ماتې شي، هغه لاسونه دې پل شي چې تاسو ته بیا رایې درکوي. تاسې راولي بیا په دې پارلمان کې کښېنئ، د ملت په سر باندې بیا دروئ. بې غیرتو تون حالت څه په تاسې